السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن موضوع د په زابل کې په 2 ساعتونو کې غله ونیول شول، لیکن د کابل مزدوري ګوډاګۍ بلواک او بلواک ادارې د ټولو وسایلو باوجود، د هوایي ځمکنیو عملیاتو باوجود، هغه خبیث چې جینکۍ توت ته خېږولې وې، جینکۍ اوسه پورې لا په توت کې دي او مجرم مارتې تڼۍ ګرځي. عجیبه خو لا دا وه چې دغه کفري ځواک، دغه د امریکا روزل شوي سپي د پنجشیر یو درې ته تللي دي او له هغه جې نه مړې سترګې بیرته راغلي. بیا په داسې حالت کې د کابل شړونګا بړینګا معیوبه دفاع وزیر لکه د لیستۍ ملخه په لار ځي، هغه اعلان کوي بې له دې چې امریکایي ځواکونه او اشغالګر په افغانستان کې وي، موږ جوګه یو چې د افغانستان د خپلواکۍ او عرضي تمامیت نه دفاع وکړو. بېشک والا دا څومره بیداره سوی چې ته یو سړی، یو مزدور، یو مجرم د ولسمشر د فرمان په صادرولو باوجود نسی نیولی، ته راجګېږي بیا د افغانستان د تمامي عرضیت نه، خو د امریکانو په شتون کې لا دفاع نه ده کړې. خاردار تار تېرېږي، تورخم دروازه ولګېده، کوټه هغسې ګوشتې پوسته د هغسې کونړ د په هغه حالت باندې ته په خپله معیوب، بې ضمیره، بې وجدانه، پلورل سویه دلاله ته د دفاع وزیره. مونږ خو دا دومره خبر نه وو، مونږ به یې له دا باسې ګپي که نه دام لکه هغه بل د چینجي ګیم والا غوندې د ورځې 500 مړه کوې، بس بېغمه سه. هغه هم ښه ده، دا 2 شپې به خلک دې بېکاره سوي. 500 افغانان هم چې بچت سي نو 1000 کسان سو. په دې 500 کې خو به هم 100 خو به امریکایان هم پکې وه، د ورېده مار ګیم والا خو پېژنئ. نو لیونتوب مه کوئ، خلکو سترګو ته خاورې مه شیندئ، منافقت مه کوئ، رذالت مه کوئ. مونږ هر وخت حوصله 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 دغه حوصلو بس دغسې کړلو چې هر وخت مو له خپل ژبه مار راوتلی وي. د کابل مزدور او ګوډاګۍ اداره دې په غور سره واوري. د بلیک واټر مزدوران، د KGB پرون د روبل او نن د ډالرو مزدوران دې په غور سره واوري چې کومه اراده مونږه کړې ده، د اسلامي امارت غازیان او اتلانو کړې ده. مونږ به له ارمانونو سره، مونږ به له ارزوګانو سره راځو. مونږ ته د هغه اکسپایر ټوپکمارانو په سترګه مه ګورئ چې مړې سترګې په ارګ کې کېناستل، په تیر تاریخ او په اوسني په اصطلاح جهاد معامله وکړله. مونږ بې ارمانونو بې ارزوګانو نه راځو، ولو که دغه جهادي بهیر 1000 کاله نورم دوام وکړي. مونږ د داسې مشرانو او له داسې جهادي رهبرانو دفاع نه کوو چې هغه په شرعي د شریعت په لاره باندې صحیح روان نه وي، او نه خدای ناخواسته داسې یو خبره کوو که چېرته زه له امریکانو سره کېناستم بیا به زه امت د رسول الله نه یم، او بیا ته ټاک منکر چې دا میډیا ده دلته منکرېږه. ما ورته ویلې مې دي یو بدو رانه وسو نو اوس هر ساعت خو یې په دې ابل پیغورونه درکوي چې لورګانې دې د امریکا سفارت ته وړي. دغسې شرمېدل په دې رقم به مونږ راځو، مړې سترګې به مو نیولې دي، خلکو ته به څنګه ګورو چې د داسې لغړې دیموکراسۍ په موجودګۍ کې، د امریکا او د ناټو په موجودګۍ کې زه په دې کابل کې ګرځم، دا خلک به لاړې نه راتو کوي. بیا د ما او د امریکایي جاسوسانو څه فرق شو چې په ارګ کې م ناست یم، پارلمان کې م ناست یم، ازاده ګرځم، د کور کرایه مې د سیاسي مزدوران راکوي، او بیا هم ځان ته مجاهد وایم، بیا هم ځان ته آزاد او حر انسان وایم، بیا هم په نورو باندې تخت و تاج وکم، دغه روان جهادي بهیر ته بین الافغاني جګړه ووایم، فساد ورته ووایم. نو د ما او د امریکانو د جاسوسانو د شیطانانو فرق څه سو؟ د ما او د رازق څه فرق شو؟ د ما او د سکاټ میلر څه فرق سو؟ د ما او د پاپ سیاب څه فرق سو؟ زه به په دې خاطر پاپ سیاب ته نه وایم
چې هغه جهادي مشر ده، جهاد یې کړی د روسانو په خلاف، مجاهد ده. له خپل مسیر نه چې هر څوک واوښتل ولا وکم پلار ویم ولا که پروا وکم. د پاپسایا په هغه ارمان او آرزو هم پوره شوله چې د فتوا ورکړې وه که کلیشه ببرو، بیخشه ببرو، دستشه ببرو، در 4 چارایی افغانستان اویزان کو تا دا خلک بیا هغه ونه کړي. پاپسایا په تا چې کوم ارمانو هغه د سی آی او د بلیک واټر مزدورانو پوره کړه. طالب په زیګر په تبر ووهه، هغه زیګر تاسو په تبرونو باندې سوری سوری که چې قرآن پکې پروت. تاسو هغه خوله په تبرونو باندې ماته کړه چې سهار او بیګا د الله د حی علی الجهاد لارې ته وتلې. اوس به خو به ارمان پوره شوی وي. تاسو هغه خلک په تبرونو باندې ټوټه ټوټه کړل چې د امریکایي وحشیانو په مقابل کې درېدلي، خپل د ملک ناموس او عزت نه دفاع کوله. نو هغه یو شعر را په یاد سي، وای ما ویل چې باز د خوټپوسو خطا په دوسانو کې د اوسو خطا، د زړه په وینه مې روزنه ورکړه چې زړه ته جوړ کم خو پړپوسو خطا. خالص د بل چا نه ګیله نه لري، له خپله جیبه خالص له بل چا نه ګیله نه لري، له خپله جیبه کالتوس پوچو خطا. مونږ نم د شعر د غني شعر سو. خالص له بل چا نه ګیله نه لري او پوچې له خپل جیبه کالتوسو خطا. مونږ خو درنه سړي جوړول، مونږ خو درنه انسانان جوړول، مونږ خو په د ملت په درد باندې پوه کولی چې دغه ملت دا دردونه لري. دلته به د فرعونیانو په هغه باندې هغه نه کوئ. هغه چا چې د افغانستان ټانګونه تیارې خرڅې کړلې، هغه چا چې کابل په کنډواله بدل کړ، هغه چا چې د کابل ښکلی ښار په بیمچلو سکربیستو باندې و، هغه څنګه نن مسلمان سو، نن مجاهد سو؟ دا کابل چا نه وی لیدلی. هغه خلک چې عمرونه 30 کالم دي دا ظلمونه او وحشتونه لیدلی دي. کومه پیړۍ نه ده تیره شوې. ادي تاسو بچه بازی، پاټک سالارۍ، غلا، هلک ته نکاح کول طالب ولې دې ته مجبوره سو چې د تاسو پاټکیانو په مقابل کې راجګ سي؟ طالب چې په کم غیرت باندې راپورته سوی، دا درته یقین سره وایم چې دا خلک به خپل هدف ته رسیږي. طالب د هغې خورکۍ فریاد باندې راجګ سوی، دا تحریک شروع سوی ده، علي قدر امیر المؤمنین شروع کړی ده چې تاسو تورسرې پوستو ته وخیزول. تاسو هغه ظلمونه وکړل چې اسرائیلو نه وکړي. اوس هم هغه اربکیان بیکاره سوي غلا ورته هم شروع کړې ده. څه فکر کوئ؟ د افغانستان لا بې طالبه نه ده، د موږ دا ملک لا بې زمری نه ده. سم کار یې کړی، دا ټوپکې په دې خوله کې ورکړي وو چې دا یې همدلته په دې خوله کې ورته تش کړی وای. اوس د امریکانو پیسې درنه لاړې، اوس مو غلا شروع کړ. دا ټول همدغه تنظیمي خلک دي. بیکګراونډ یې راواړوئ، سابقه یې راواړوئ، خامخا به په یو تنظیم پورې، خاص کر د دغه بل ایکسپایر ټوپکمار پورې به یې ډېرې غله تړاو لري. د غله بچیانو دوی د غلا سابقه لري، دوی په غلا کې ماسټري اخلي، انجینري اخیسته په غلا کې. یو ساکت مو د دارالمان په قصر کې پرې نه کړ، د هغه هم راوویسته. د خلکو له کورونو هم د برق ساکتونه راوویسته. بې غیرته بچیانو، تاسو که د جهاد ارمانونه ساتلی وای، ولې به داسې بد حال و؟ غټ بمونه واچوئ. غلم مجاهد سو، دلته راغی کوته او طریق هم مجاهد سو. هر سړی وروره ګله راسي مجاهدینو پسې دي. څه شي مجاهد؟ غل ته زه مجاهد ویلی سم؟ کوته او تاریخ پاټک سالار ته مجاهد ویلی سم؟ د زرداد مرکه مو که نه وي اورېدلې، وای اورئ که نه چې دغه د غلا امرونه چا ورته. اوس به دې لایف ته سړی درته راولم، داسې به م کم پې باندې څه مړ سترګو د دوو جهادونو رهبر دی، له ښځو سره ارک ته لاس له سکاټ میلر سره په ارک کې ناست و. د دوو جهادونو رهبر د لورګانې د امریکا سفارت ته روانې وې. د دوو جهادونو رهبر د وروره د سی آی نه پیسې اخلي، د کور کرایه ورکوي.
د دوو جهادونو رهبر د بربند په اروپا کې ګرځي، زوی په نیکر کې ګرځي. دوو جهادونو رهبر او دوه د څه شي رهبر کوم جهاد یې کړی ده؟ څوک یې مړه سوي په دې جهاد کې؟ اوس به بیا وایي چې پلار او مور ورور یې کاغذ پیچ بچیان یې وګوره لکه چاکلیټ نه چې پوخ لري کې دغسې تر او تازه دي. څه شي جهاد دې کړی ده؟ جهاد هغه چا کړی ده چې دشتې په شهیدانو آبادې دي، اجنډې اوس هم شخې ولاړې دي. تا جهاد کړی پړپړور سړی بیعت وکړه کنې قسم به خدای چې بیعت ونه کړې داسې چیر او پیر دې در باندې باسو. د تا ظلمونه او وحشتونه او چې طالب راووته بخاري او ترمیزي او جلالین بند کړه، د قرآن تدریس بند کړه، ترجمه یې بنده کړه، په تا خبیث پسې شروع کړه. تا د مجاهدینو ارمانونه ساتلی وای، تا د مونږ ټانګونه نه وای خرڅ کړی، د مونږ تیارې دې په کابل نه وای بند کړی، کابل دې په ګنډواله نه وای بند کړی، پاټکونه دې نه وای اچولی، هلک دې هلک ته نه وای نکاح کړی، ښځې مو نه وای تښتولی، نور موردګویان مو نه وای کړی. طالب ولې راته خپل سبق به ویلی جهاد ارمان دې ولې تر پښو لاندې کړ؟ نن چې بیا طالب خلک له مرۍ نیولي میت یې خلاصوه، شیطانت او منافقت مه کوه. عجیبه منطق دی، عجیبه دلایل دی، عجیبه خلق دی. مجاهد زه هغه ته وایم چې ټوپک یې په لاس کې اخلاص، زه ځان ته مجاهد نه وایم. د امریکانو په مقابل کې ولاړ وي، د کابل مزدور اداره غلام اداره وبولي، د امریکانو جاسوس د سیايي مزدوران وبولي، هغه ته زه مجاهد نه وایم چې هلته یو څو ورځې غلا کړې ټوپک یې په لاس کې نن د ارګ تر څنګ ناست ده، ډالري ماشونه او تنخواګانې اخلي، سیکورټي ګارډ دا په څه مجاهد شو؟ د پاپ صاحب او د ده ماته فرق راوښیه. مجاهد تر هغه له سنګره نه کوزېږي تر څو چې خپل ارمان نه وي پوره کړی. جهاد دې د څه شي دپاره کوه؟ شرعي نظام دې راوسته، امریکان وتلی دي، د څه شي شرعي نظام څه شي دې وکړه؟ که دا ته یې د دوو جهادونو رهبر سمنه یې راته وښیه، څه دې وکړه؟ څه دې وکړه؟ ډېره بخښنه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاري صاحب محترم لایو خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب تاسو ته سره د دې نوي لونګۍ او ټولو اورېدونکو ته مبارکي وایم. لونګۍ مو نوې کړې ده ماشاءالله، بختوره دې وي. ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته احترامات وړاندې کوم. موضوع خو مو ډېره جالبه ده. په زابل کې په 2 ساعتونو کې غله ونیول شول، خو کرام الدین کریم دغه هغه ده که نه، هغه اډینډه پنج دی هغه والا دی، فوټبال والا. مبین صاحب مایک دی بند ده. دا هماغه خبیث ده چې هغه فوټبال ورزش خلکو ته ښوده پاسخانه کې، دا هماغه ده. شراب او له بوتل او نار سره ګیر شو. الله دې زموږ پر دې وکړي. قاري صاحب جالبه خدا ده چې ولسمشر د نیولو فرمان ورکړی، بیا هلته هغه مایوبه دفاع وزیر هغه راجګېږي، هغه څه وایي امریکان که نه زه د ملک د سرحداتو د ملک نه دفاع کوم، ورشه دغه سړی راونیسه. ولسمشر د فرمان ورکړی ده او د فرمان سره سره دوی سپیشل فورس او کمانډو چې دوی ورته وایي هغه هم دوی لیږلي دي، هغه یې لیږلي دي او نو هغه یې دې په خاطر لیږلي دي دا یې ونیسي، د ده د نیولو دپاره